د متلونو کیسې له خپل وطنه ګل وطنه کتاب څخه. د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سید لودین. متل دی وای نه خر مړ کېدی او نه سپی ځینې تی. وای چې یو خر یوې ژورې کندې ته لوېدلی او غبرګې پښې یې ماتې سوي وې. هر څه چې یې وکړه نو له کندې څخه نه سوی راوتلی. په دې وخت کې یو وږی سپی راغی. ګوري چې د خره پښې ماتې او مرګي حاله پروت دی. بس سپي هم ګونډې ورته ووهلې او سر یې پر خپړو ورته کښېښود. بس هغه ګړي ته یې انتظار کاوه چې خر به مړ سي او دی به یې په غوښو ځان تر پزې پورې موړ کړي. خر به له ډېره درده بېسده سو. سپي چې به ورته وکتل نو داسې فکر به یې وکړ چې خر مړ سو. سمدلاسه به یې کندې ته ور ټوپ کړه او په خره به یې خوله ولګوله. په دې وخت کې به خر بیرته په صد کې راغی. سپي چې به ولیده چې خر ژوندی دی نو بیرته به یې شاته ټوپ کړه او د کندې پر غاړه به ورته کښېناست. په دې ډول 2-3 ورځې تېرې سوې. دا خبره تر ډېرو خلکو پورې ورسېده چې په فلاني ځای کې خر په کنده کې لوېدلی او سپی یې مرګ ته منتظر دی. وروسته چې به یو څوک د نامعلومه سرنوشت په تمه ناست و نو خلکو به ویل دا نو هغه د خره او سپي کیسه سوه چې نه خر مړ کېدی او نه سپی ځینې تی. یادونه: دا متل په ډېرو پښتني سیمو کې ویل کېږي. دا متل تر ډېره بریده د سراشو او حریصو خلکو په اړه ویل کېږي. کله چې یو سراش او وږی سړی یوې ګټې ته په تمه ناست وي، خو نه یوازې دا چې دا ګټه په لاس نه ورځي بلکې په دومره زیار ګاللو هم نه ارزي، نو خلک دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه مې په کوچنیوالي کې له خپلې انا څخه اورېدلې ده. څه ښه یې ویلي دي، نه خر مړ کېدی او نه سپی ځینې تی.